بل توری چې په ژبه کې دی د دې اتو تورو د جملې نه هغه نون دی. نون هم زمونږ د ژبې هغه سوچه توری دی. مونږ د دې دپاره چې کوم ګرافیم لرو هغه ګرافیم یوازې مونږ په نون باندې یو پنډکی ور اضافه کړی دی. مونږ نون لرو. نون دپاره زمونږ دا فونیم دی او د نون دپاره په دې شکل باندې دی. البته په فونیمیکو الفباو کې بیا هغه توپیر کیدی شي، خو دلته یوازې مونږ په یو پنډکي باندې سره توپیر کړی دی. نو لہذا څنګه چې په وینا کې دا سره توپیریږي نو باید په لیک کې هم توپیر شي. دغه توری چې دی د نون نه یو څه ځانګړی تلفظ کیږي. موږ وایو نون. نون کې هم د سا هوا په جریان کې یو څه بندش راځي، خو دلته هم د سا هوا په جریان کې لږ څه زیات دغه راځي، بندیز راځي د ادا په وخت کې، او د ژبې سر ور باندې راقتیږي، لکه نون لږ راقتیږي. نور باید د ژبې ښکتنۍ خواته د تالو په لور باندې حرکت کوي. نون. نون بیا د شونډو خواته حرکت کوي، مګر د نون په تلفظ کې چې ژبه یو څه راقتیږي په شونډو باندې فشار کمیږي او د ژبې خواته او بیا د تالو خواته آواز ځي. دغه کلمه چې ده زیاتره البته یعنې داسې کلمې نشته دی چې په دغه کې چې پایلې په نون سره شوی وي، مګر د کلمو په منځ او پای کې راځي، لکه کون. کون، مڼه، کاڼې، او ګڼې نورې کلمې. که چېرته موږ دې ته دغه پنډکی ورنه کړو نو بیا پکې دغه کېږي بڼ، تڼۍ، ګڼ. نو یا ځینې وختونه که چېرته یو بل دغه هم پکې دی، په هغې باندې وروسته خبره کومه. که چېرته دغه مثلا کاڼه چې مغایره حالت دی، لکه د کون، د کون مغایره حالت دغه دی، کاڼه دی. که چېرته دا موږ په نون ولیکو بیا ترې کانه جوړېږي. موږ یو چا ته وایو چې دا څه کانه دی راباندې وکړه، هغه اصلا کهانه ده، کیسې ته وایي، خو په دې شکل کې بیا فرق کوي. یا مڼه که چېرته موږ په نون ولیکو نو بیا ترې منه راځي. منه، منه د منښتې په معنا ده یا د قبلولو په معنا ده، نو بیا سره توپیر کوي، یعنی په معنا کې فرق راځي. ښه، یو بل حالت موږ هم لرو چې کله کله موږ د نون او د ړې ترمنځه یو دغه راولو، دا تقریبا په ړې باندې لیکو، نون هم ورسره راځي. دا زیاتره په کوزنۍ لهجه کې زمونږ، خو په ړې باندې اخره کې دغه کوي. مثلا مونږ وایو چې دغه ته یې ډېره نږدې کوو. مثلا مثال کې دلته دغه دی، د نون او د ړې ترمنځ نږدېوالی دی.
منداڼو منداڼو دلته بیا اړې ورسره دغه کوي نږدې کوي منداړو منداړو خو څوک نه وایي یا ښېګړه اصلا ښېګڼه ده په کوزنۍ لهجه کې یو بل شی هم پکې اضافه کېږي مثلا موږ وایو چې کړکۍ هغوی څه شی کوي کنړ کوي هغه د ړې په مثال کې ما وویله چې منداړو موږ داسې وایو هغوی بیا دلته یو نون هم ورکوي د ړې سره نو لهذا موږ چې نون لرو د نون استعمال زمونږ باید لکه څنګه چې وایو هغسې استعمال هم شي او هغه دغه د منځه لاړه شي په نورو مثالونو کې مثلا باڼه وریځې لیمه سترګې باڼه پښتانه وریځې لیمه سترګې باڼه پښتانه څنګه یو ځای شول پښتانه که دا داسې شي دا بیا بانه ده سره د دې چې بانه بهانه لیکل کیږي ښه ده جوړې نورې بهانې که لا مضبوطه دا رشته د یارانې که نو بهانه او په بانه کې بیا فقط دغه د هی خبره ده که نه که داسې موږ ولیکو بیا د بڼو او د بنو فرق راځي مثلا موږ وایو بڼو مغایر حالت د دغه دی جمع حالت د بڼو دی باڼه مغایره او مفرد حالت دی بڼو جمع ده که په نونې بیا ولیکو نو دا بنو راځي بن یا بڼ چې بل دغه دی بڼ کله چې بڼ موږ لیکو نو که چېرته نون ونه لیکو نون ولیکو د دې نه بن جوړیږي بن د ښځو تر منځ ده چې هغه د بنوالۍ یا د یو سړي چې دوه ښځې هغه خپلو منځونو کې سره بني چې ډېر زیاتې حالت او وضعیت تریخي په هر صورت د دغه توري یا مثلا چاڼه او چانه چاڼه موږ دوه چاڼو ته هم وایو او چاڼه یو پلک ته هم وایي یا چاڼۍ خو که چنه شي چنه د لوري په معنا ده یا لوری نیول وایي زه تا دپاره چنې وهم معنا زه ستا لوري ته یم زه ستا پلوي کوم او ستا دپاره چنې وهم نو نون زمونږ سوچه توری دی او د دې سوچه توري باندې چې کوم اسمونه او کوم فعلونه او کوم دغه سرته رسېدلي وي صفتونه سرته رسېدلي وي نو بیا باید موږ یې په نون باندې درست ولیکو په نون باندې که په نون لیکل کیږي بیا مشکلات پیدا کوي د دې لپاره چې مشکلات پیدا نشي نو دا لازمه ده چې موږ د نون او د نون ترمنځ لکه څنګه چې په تلفظ کې توپیر دی همداسې په وینا کې هم توپیر وکړو نو دا د دې درس لپاره بل شوی وخت همدومره و بیا هم د پښتو تورو سره پښتو تورو باندې به بحث کوو او راسره پاتې شئ ډېره مننه